بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، زمونږ استاسو درس د وقف نخي او علامتونه په دې کې جریان لري. دا خبره موږ وکوله چې که څوک په معنا او په مفهوم باندې پوهېده، د هغې دپاره وقفونه مخکې ذکر شو. په داسې ځای باندې به وقف کوي چې معنا مکمله وي او د ما بعد سره هیڅ قسم لفظي او معنوي ارتباط ونه لري، نو دې ته به وقف تام وایي. ښه وقف ده، مکمل شوی هر څه خبره. او که چیرې په داسې یو ځای باندې چې معنا او مفهوم پوره وي او درسته معنا هم ورکړي او ما بعد سره چې دی نو معنوي ارتباط ولري او لفظي ونه لري، دا به وقف کافي وي. او که دواړه معنا لفظي او معنوي ارتباط ولري، دا به وقف حسن وي. او د هر یو حکم یې ورته وویلی چې لازم، تام او کافي کې چې دی نو ابتدا ده، او حسن کې چې دی نو کتل دي. که چېرته چې دی نو د آیات په منځ کې و نو بیا اعاده ده، او که نه و نو بیا دلته هم ابتدا ده. اوس که څوک په معنا نه پوهېږي، د هغې دپاره بیا علماو دغه نښې ایجاد کړي دي، دغه علایمې ورته ښودلي دي، دغه رمزونه په قرآن کریم کې ځای په ځای لګولي دي. څوک چې په معنا او په مفهوم باندې نه پوهېده، عام خلک، ماشومان، یا هغه څوک چې د قرآن کریم په معنا باندې حاکم نه وي، نو هغې دې بیا نو هغې خو ځایونه نشي پېژندلی. نو هغې دې به دغه علایمو ته وګوري. په دغه علایمو باندې چې چېرته د ودرېدلو امر شوی دی هلته دې ودرېږي، او چېرته چې د نه ودرېدلو خبره ده هلته دې بیا نه درېږي. په هغې کې موږ شپږ علایم پرون وویلې. آیاتو موږ وایو چې دا د وقف ټولو کې قوي ترینه علامه ده، قوي ترینه نښه ده. دې لپاره ودرېدل پکار دي. دوهم میم ده، د وقف لازم خبره ده، دلته ودرېدل حتمي دي. که ونه درېږي نو کیدی شي چې معنا درنه څنګه شي، خرابه شي. ورپسې طوا وه، وقف مطلق ده، او دلته هم ودرېدل حتمي او ضروري دي. وقف جایز ده، د جایز مطلب دا ده چې دلته وقف او وصل دواړه جایز دي، خو وقف پکې بهتره ده، خو د تګ اختیار هم لري. که چېرته بل مناسب ځای ته رسېدلی شی نو جیم ده، او جیم نه اخواته میم ده. نو که ته میم ته رسېدلی شی نو په جیم نه اوختل پکې کولی شي. صحیح شو. او که بې ځایه ودرېږي نو بې ځایه ځای نه ودرېدلو پکې همدغلته ودرېدل بیا څه شی دي، بهتره دي. صاد وقف مرخص رخصت ده، یعنی دلته ودرېدل او یعنی وصل او وقف دواړو اختیار ته لري، دواړه پکې رخصت دي، کولی شي. خو وقف پکې څه شی ده، د وقف مقابل کې وصل بهتر ده. او قاف علامه وا د قیل علیه الوقف، د ځینې علماو په نسبت باندې دلته وقف جایز ده، خو دلته هم وصل پکې بهتر ده. البته د ضرورت په اساس باندې ځینې علماو دلته اجازه د وقف ورکړې ده، خو ته به چې دی نو په ځینو باندې نه حکم دلته لازمي نه ده. ځینې علماو د اضطرار په وخت کې دا اجازه ورکړې ده، خو کوشش به د وصل کوي، او که نه کېده نو بیا به وقف هم جایز ده او کولی شي. اووم نمبر علامه ده زا. د زا دا نښه چې ده، دا د وقف مجوز معنا ورکوي. د وقف مجوز یعنی دا جوازن خبره ده، لکه تیرو په څیر باندې چې خبره وشوله، جواز لري. مجوز شته، یو ورقه در سره شته، د جواز یو کاغذ موجود ده. خو دلته وایي د وقف او وصل دواړه جایز، ځکه مجوز ده، نو جواز چې ورکړل شوی ده، خو دواړه پکې جایز دي. خو قوي او اولا پکې دلته هم څه شی ده، وصل ده. ګورې د صاد خبره هم همدا وه، د قاف خبره هم همدا وه، او اوس دلته د زا خبره هم همدا شوه. نو په درې واړو کې ته جواز لري د وقف، خو اولا بهتر پکې څه شی ده، وصل ده. نو چې کله بهتر پکې وصل شو، دې نقطې ته متوجه شئ چې بهتر پکې وصل شو او ته د مجبورات ودرېدلې،
نو بیرته دې لپاره چې په بهتر باندې عمل وشو نو کوم قانون به کار اخلي اعادې نه به کار اخلي بیرته به اعاده کوي تر څو هغه په بهتر باندې څه شی وشي عمل وشي صحیح شو اتمه نښه ده کاف د کذالک خبره ده کذالک معنا ده د تیر په څیر مخکینی غوندې څه معنا مخکینی غوندې یعنی د کاف نه مخکې یعنی دا کاف په خپله په ذات کې مستقله علامه نه ده دا د ده نه مخکې چې هره علامه راغلی وي دا د هغې تابع ده که چېرته د کاف نه مخکې میم راغلی وي او ورپسې کاف راغی نو دلته مطلب دا دی چې تیر په څیر تیر کې چې څه کار کړی دلته مقصې وکوه صحیح شو د کاف نه مخکې زا راغله یعنی داسې فکر وکړو چې دا هم د زا حکم اخلي وقف پکې جایز ده خو وصل پکې بهتر ده صحیح شو یا د کاف نه مخکې طوا راغلی ده دلته کاف راغی نو مطلب دا چې دا هم د مخکني حکم اخلي اوس د کذالک یعنی د کاف چې د کذالک معنا ورکوي دا یې نښه ده او دا یې نوم ده کذالک دا به د مخکني وقف تابع وي مخکې که هر علامه وي دا هم د مخکې علامې حکم اخلي مخکې جیم تیر شوی و دنه مخکې نو دا هم داسې فکر وکړه چې په دغه ځای کې دا جیم معنا ورکوي بل ځای کې به د دنه مخکې ذا تېره شوي نو دا به د ذا معنا ورکوي بل ځای کې به دنه مخکې به قاف تیر شوي دا به د قیل علیه الوقف معنا ورکوي دنه مخکې به بل ځای کې چې دی نو مثلا صاد تیر شوی د وقف مرخص معنا به ورکوي هر علامه چې د دنه مخکې وه نو کذالک معنا همدا ده چې تیر تا نه مخکې چې کوم تیره شوی ده دلته هم مقه کار وکوه که هلته وقف جایز و دلته به هم وقف کوي که هلته وصل بهتر و دلته به هم وصل باندې څه شی کوي عمل کوي مستقل په خپل ذات کې سره ده بلکې دا د تیر باندې عطف کوي چې دا تیر چې څه کړي دي دلته مقه قانون دلته هم عملي کا صحیح شو نهمه علامه ده قف قافه یو ځای راکړل شوي قف د امر صیغه ده یو دم درته وایي چې ودرېږه تا ته اشاره درکوي چې دغه ځای ودرېده وروسته چړۍ را روانه ده بیا نشي رسېدلی سر ته چړۍ سر کې که پنچر شو په شا ور روانې بیا صحیح ده که نه مخکې ته اشاره درکوي یا مخکې مساحه ډېره ده بیا هغه مناسب ځای ته رسېدګي نشي کولی چړۍ نه مراد مې همدا ده که نه د چړۍ په بیخ کې به ګیر بدلی که نه بیا که نه بیا په نیمه کې پاتې کېږي نو دلته قف هغه ځایونو کې راځي چې پوهېږي چې وروسته دلته تا یو کرښه ویلی ده یا نیمه کرښه دې ویل ده وروسته یوه نیمه کرښه نور ویل غواړي چې دلته دمه ونه کړه یا نیمه کرښه منځ کې ته پاتې کېږي دلته خیر دمه جوړه کړه په نوې ساه سره بیا حرکت وکوه امر ده تا دپاره چې دلته ودرېږه تر څو ځان چارج کړي او ځان قوي کړي او ساه تازه کړي تر څو بیا هدف ته په رسېدو کې درته څه وي سهولت او اسانتیا وي دلته همدا خبر یعنی قف یعنی وقف وکړه تلاوت کوونکی په دې پوهوي چې دلته څه شی وکوه ودرېږه همدغه ځای تا دپاره د ودرېدو مناسب ځای ده که وروسته کوم ځایونه چې راځي که هلته ستا ساه ختمي نو هغه ځای بیا مناسب نه وي علماو هغه ځایونه کتلي دي چې ځای لرې ده بیا که ته ودرېږي نو کېدای شي معنوي فساد رامنځته شي نو د معنوي فساد نه د بچ کېدو لپاره دقه یو ځای پاتې د همدغلته ودرېږه او نفس دې څه شی که تازه که خبره ورسېدلې دغه معنا ورکوي او لسم نمبر دا لام الف لا موږ تاسو ته لام وایو که نه لا دا اصل کې لام نه دی لا دی الف ورسره ده د لام معنا څه شی ده نه د لام معنا ده نه دلته ودرېږم نه لام لیکل شوی دی ستا د ودرېدو ضرورت ده لام درته راغلی چې نه ګوره دا د ودرېدو ځای نه دی لا وقف علیه د لام د نښې معنا څه شی شو لا وقف علیه په دې باندې وقف نه کوي تا پوهیي تلاوت کوونکي په دې خبره باندې پوهیي چې ګوره چې کوم ځای کې لام لیکل شوی نو هلته به ودرېږي نه صحیح شو دلته باید وقف ونه شي دی هغه
حکم او لارښوونه ته بیانوي په لام الف باندې لا باندې لا لام به ورته نه وایي ښه لا دلته باید وقف ونه شي د وقف په صورت کې که خامخا کیږي کله کله خو د انسان د واک نه وځي که خامخا کیږي نو بیا اعاده ضروري ده او که د آیات د پاسه و دا ډېر ځای آیات د پاسه هم راغلی ده نو بیا اعادې ته ضرورت نشته ولې اعادې ته ضرورت نشته ځکه خپله آیات چې دی نو د دې ګواهي ورکوي چې دلته خبره تکمیله شوې ده معنوي فساد نه رامنځته کیږي نو تا ته د الله دې لپاره وایي که ته تلی شي سینه کې د زوري بل آیات ته ځان رسولی شي نو تلی هم شي بیا پې وقف مه کوه او که بل ځای ته نشي رسېدلی بیا همدغلته ودرېږه بیا دا جایز دی ځکه چې هلته آیات ده بیا به ته د آیات په حکم باندې عمل وکړي او د الله مې دې دپاره راوړی دی یو څوک د الله ورته غټه ساه ورکړې ده 2 3 4 آیتونه یو ساه باندې ویلی شي نو که ویلی شي نو مه کوه وقف اجازه ده درته یا بیا آیات ته مه ګوره که ساه کې د زور وي نو آیات ته مه ګوره د لام نښې ته وګوره او ځپې او که نشي تلی بیا لام ته مه ګوره بیا آیات ته وګوره او ځان ته دلته بیرته ودرېږه او ځان چارج که او ساه تازه که صحیح شو او که د آیات په منځ کې نو اعاده ده او که آیات په سر باندې بیا اعادې ته هم ضرورت نشته 11 قیل لا وقف علیه دا بعضې خلک قیلې وایي که نه او تاسو ته ما ویلي و هر هغه یا چې نقطې ونه لري هغه یا نه وي صحیح شو قیله لکه مخکې چې راغلی قیل علیه الوقف په قاف باندې دلته لام ورسره راغلی نه قیل لا وقف علیه که یوازې قاف راغلی و قیل علیه الوقف ځینې علما وایي چې دلته وقف په کار ده نو که قاف او لام راغلل نو قیل لا وقف علیه دلته وقف نه کوي ځینې علما وایي دلته د وقف خواهان نه دي نو وایي چې دلته وقف به نه کوي ویل شوي دي چې دلته وقف باید ونه شي ویل شوي دي چا ویلی دي ځینې علما ویلی دي البته دا ځینو خبره چې راځي نو هغه د ضرورت په اساس باندې ځینو دا خبره کړي اصل حکم دا نه ده نو ته ځینې علما چې ګیر راغلی وایي زه خیر ویې وکړو نو پروا نه کوي نو هغې دپاره خو موږ دروازه لرو وقف اضطراري د ټولو دروازه ټول په وقف اضطرار کې راتلی شي بیا ځکه ته مجبوره کېږي نه درېږي خپل خوښ او ارادې باندې نه درېږي نو اضطرار ده نو اضطراري حالت کې خو موږ تاسو ویلې که معنوي فساد هم رامنځته کېږي بېرته اعاده باندې هغه څه شی کېږي درستېږي هغه ټول تقریبا اضطرار حالت کې را داخلېږي صل 12 نمبر علامه ده صل وصل کا د قد یوصل معنا ورکوي یعنی حتما دلته وصل وکوه دا ځای د وقف نه ده دلته د وقف کولو سره معنوي مشکلات رامنځته کېدو خطر موجود ده نو ګورئ که وس دې رسیږي نو قد یوصل دلته څه شی وکوه وصل وکوه او وصل دلته وقف او وصل جایز دي خو دلته هم وصل پکې څه شی ده بهتر ده صل الوصل الاولى صاد لام یا راځي صحیح شو دلته وصل بهتر ده خو وقف هم جایز ده نو دا جواز چې ده دا د ضرورت په اساس ده ما مخکې تاسو ته خبره کړې وه په شریعت کې ځینې شیانو باندې حکم شوی چې د دې کول فرض دي واجب دي سنت دي ځینې مطلقا جواز خبره وي د مطلق جواز باندې چې دی نو بیا عمل نه دي کول پکار نو هغه صورت کې چې بیا د ناجایز صورت رامنځته کېدو نو بیا جواز لري بیا په هغه د کفر خبره پکې نه ده خو بهتر پکې څه شی ده وصل ده وقفه همدغسې وقفه لیکل شوی وي د قرآن مجید په ځینې آیاتونو کې دا په دغسې ځایونو کې د سکتې علامه ورکوي دلته به د سکتې غوندې تعامل کوي بیا یو خو د امام حفص رحمه الله په روایت کې سکتې دي چې هغه موږ تاسو وویلې چې 4 ځایونو کې سکتې دي او هلته سکته چې دی نو د هغې په مذهب کې واجب ده په نورو مذاهبو کې ډېر دي په ځینې مذاهبو کې
اته دي، په ځینې مذاهبو کې 12 دي، په ځینو کې بیخي ډېر زیات دي. بهرحال موږ د امام حفص رحمه الله د مذهب په اساس باندې د قواعد وایو، نو د هغې په هغه باندې دا 4 دي. خو دغه وقفه چې لیکل شوې ده نو دلته به هم ته تعامل د وقفې هغه غوندې کوې، سکتې غوندې کوې. داسې به کوې لکه سکته، خو سکته ورته نشو ویلی، سکته ورته نشو ویلی، وقفه ده. دا د سکتې علامه ده. دلته وقفه تیره کړې، یعنې لږ آرام شه. د وقفې او د سکتې فرق مخکې تیر شوی ده. وقف ویلی کېږي سا او آواز دواړه قطع کول، او سکته ویلی کېږي آواز قطع کول او سا جاری ساتل. دا یې دواړو فرق ده. نو دلته وایي دا د سکتې علامه ده، یعنې وقفه چې کوم ځای کېږي هلته ته سا نشي اخیستلی، یوازې آواز به قطع کوې او بېرته به که خپل کلام څه شی کوې شروع کوې. لکه دا د سورت بقرې په آخري آیت کې چې راځي هلته دغه علایم لیکل شوي: ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا. دا اوس وقفې دي. صحیح شو؟ نو دلته به د سکتې غوندې یو تعامل به ورسره وکړې او دا کلام دا جملې به خپلو کې سره جدا شي او مخکې کلام به سر ته ورسېږي. صحیح شو؟ نو هر یو باندې بیل بیل ودرېدل او بیل بیل لکه سم پلتۍ ورته وهل او ساه اخیستل صحیح نه ده، بلکې لږ غوندې سلو کېدل پکې پکار دي چې لږ دمه جوړه شي. وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.